سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له ډیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست ویو. چهارشنبه ده د 1405 هجري لمریز کال د غبرګولي 14مه چې د 2026 زیږدیز کال د جون له 3 سره برابره ده. تاسې ته له ډیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان کې د اوبو کمښت. د کرنې نړیوال سازمان افغانستان کې د اوبو کمښت ته اندېښنه څرګنده کړې. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرسته. اروپایي ټولنې افغانستان کې د سیلاب ځپلو لپاره 50,000 یورو نوره مرسته اعلان کړه. او د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ خونو مشرانو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په ډیرو سیمو کې کرنیز وضعیت مناسب بلل شوی، خو د اوبو کمښت اندېښنې زیاتې کړي. د کرنې نړیوال سازمان ویل چې افغانستان د اقلیم او کرنې د موسمي لیدلوري راپور ښیي چې د جون میاشتې په پیل کې د هیواد په ډیرو سیمو کې کرنیز وضعیت عموما مناسب دی. د راپور له مخې د پسرلي وروستیو ورښتونو، د فصلونو ښه ودې او د څړځایونو د شرایطو ښه کېدو د کرنیز سکتور وضعیت پیاوړی کړی. راپور زیاتوي چې که څه هم په عمومي ډول شرایط مناسب دي، خو د هیواد په ځینو شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې لا هم د نباتاتو د کمزورۍ او فشار نښې لیدل کیږي. د یاد راپور له مخې د جون میاشتې په جریان کې به ورښتونه نږدې له عادي کچې سره برابر وي، خو د تودوخې درجه به تر اوسط لوړه وي چې له امله یې د ځایي سیلابونو، ږلۍ او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د اړتیا د زیاتېدو خطرونه موجود دي. همداراز د واورو کمې زیرمې، د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل او د سیندونو د اوبو د جریان کمښت د اوړي فصل د کرنیزو حاصلاتو او مالدارۍ لپاره د اوبو د شتون په اړه اندېښنې راپارولې دي. راپور څرګندوي چې په پراخه کچه د حاصلاتو د له منځه تللو اټکل نه کیږي، خو د اوبو کمښت، آفتونو، نباتي ناروغیو او اقلیمي بدلونونو له امله سیمه ییز خطرونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. په راپور کې د 2026 کال په وروستیو کې د النینو د اقلیمي پدیدې د رامنځته کېدو احتمال هم یاد شوی او د وضعیت پر دوامداره څارنې یې ټینګار کړی. اروپایي ټولنې افغانستان کې د سیلاب ځپلو لپاره 50,000 یورو نوره مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنو شویو کورنیو د ملاتړ لپاره یې 50,000 یورو اضافي مرسته ځانګړې کړې. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه مرسته به د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون د بیړني غبرګون صندوق له لارې ولګول شي. څو سیلاب ځپلې کورنۍ نغدي مرستو، سرپناه، پاکو اوبو او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی ومومي. د خبرپاڼې له مخې له دې نوې مرستې سره افغانستان ته د اروپایي ټولنې د سیلاب ځپلو لپاره ټولې ځانګړې شوې مرستې 215,000 یورو ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بشري وضعیت لا پسې سخت کړی او نړیوال ملاتړ د زیانمنو خلکو د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ خونو مشرانو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له رئیس سره کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا، د ټرانزیټ او ګمرکي اسانتیاوو د ښه والي او د سوداګرو پر وړاندې د شته ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. دغه کتنه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا او د خصوصي سکتور د همکاریو د پیاوړتیا په موخه ترسره شوې. قرغیزستاني پانګوالو د برېښنا لیږد او تولید ظرفیت لوړولو لویو پروژو کې د پانګونې ونډې اخیستو ته لیوالتیا ښودلې. د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر ملا عبدالحق همکار د قرغیزستان RDF کمپنۍ او د قرغیزستان او افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر عظمت مامبیک سره ناسته کې د برېښنا تولید شبکو پراختیا او برېښنا لیږد لویو پروژو پانګونې په اړه خبرې کړي. همکار یادو پانګوالو ته د پانګونې خوندیتوب، هر ډول رامنځته شویو اسانتیاوو ډاډ ورکړی. بل لور قرغیزستاني کمپنۍ او د قرغیزستان او افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر د نغلو په ګډون یو شمېر برېښنا تولید فابریکو ظرفیتونو لوړولو په اړه خپلې پراختیایي او رغنیزو طرحو په وړاندې کولو سره ګڼو برخو کې پانګونو ته لیوالتیا ښودلې. د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تخنیکي برخو کې همکارۍ د ګډو اړیکو پیاوړتیا لپاره مهمې بللې.
او وروستی خبر همدا چې د افغان حاجیانو لومړی کاروان کابل ته راورسید. د آریانا افغان هوایي شرکت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد شرکت له لوري د افغان حاجیانو د بیرته راستنېدو د لړۍ لومړی کاروان نن د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسید. په دې الوتکه کې 230 تنه حجاج د سعودي عربستان له جدي ښار څخه کابل ته په خوندي ډول راولېږدول شول. خبرپاڼې زیاته کړې چې د یاد شرکت له لوري پر ټولو حجاجو د اسلامي امارت مشر 18مه ګڼه فرمان په چاپي بڼه وویشل شو ترڅو د یاد فرمان محتوا او لارښوونې تر هغوی ورسیږي او په ټولنه کې د ناوړه رواجونو مخه ونیول شي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله پامان.